علامہ عبدالواحد دلوی عالمون جهاد بیان یو کې او ځکه د مجاهد ډیر چې الله تعالی دی خلکو له څومره مقام ورکړي دی له په جنت کې کمی حوري الله ورکړي دغه بیان دغه مجلس کې خزم ناصری یو خزه پکې ابراهیم هم دا چې کله هغه د جنت د حورو صفاتونه واوریدل دا خبرې واوریدلې حیران شوه دی باچا عالم ته وایي عبدالواحد شیخ ته شیخ عبدالواحد صاحب د جنت د حورو لږ بیرته صفت وکړه صفت یې چې وله وکړو نو دا ښځه وایي شیخ عبدالواحد زما یو زوی دی ابراهیم د دې ملک هر یو کس هر مالدار سړی زما زوی له ښځه ورکوي خو زما نن زړه دا غواړي چې زه د خپل زوی د چا سره واده وکم د دغه حورو سره واده وکم زما زوی تا ته ما قرباني کړی دی او دا 10,000 روپۍ د هغې ښځې مهر دی دا مې مول صدر کو عطر یې وله ورکړه او دا یې وله بچي ته ورکوي بچیه میدان ته دې لېږم خو شرط دا دی چې په میدان کې په شا رانه شي او زما ستا سره اخري ملاقات دی رب العالمین ته مې دا سوال دی چې الله دې ما او تا بیرته په دنیا کې نه جمع کوي ما او تا دې رب العالمین د میدان د قیامت کې خپلې مخې ته جمع کړي بچیا چرته په شا رانه شوی نن چې کله زه سوچ وکړم نن یوه خور نن یو مسلمانه خور خپل خاوند د ګناه نه نشي منع کولی ګیره خرۍ د دې نه نشي منع کولی ټوله شپه ورته خواته فیسبوک ګوري د دې نه نشي منع کولی خپل بچي ته داسې نشي ویلی چې بچیا ته د الله نه ویرېږه ته څنګه مسلمان یې چې ته زما په کور کې اوسېږې او ته مونځ نه کوې والله اے خویندو اے ښځو دې خبرې ته سوچ وکئ دین اسلام دې کور کې چې ستا بچی مونځ نه کوي ته کله د دې ابراهیم نه لږ عبرت واله که خپل بچي یې داسې مقام ته نشي لېږلی کم از کم دومره خو وکړه چې دا خپل بچی دې په ټیم باندې مانځه ته پاته وه ستا دې بچي چې رزق حلال نه دی کاروبار یې حرام دی عقیده سمه نه ده په بدعاتو کې اخته دی په غلطه لار روان دی کله مور یې لږه راپاڅېږه د ابراهیم تاریخ لږ کله رایاد محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوم من عزم الرجال